په کندوز ولایت کې د غېږ نیونې ټاکنیز سیالۍ د 40 تنکیو ځوانانو او لویانو غېږ نیونکو ترمنځ په 40 شپېته او شپږ شپېتو کیلو وزن کې په لار واچول شوې. د ورزش او غېږ نیونې فدراسیون مسؤلینو په وینا له دې سیالیو موخه د غوره لوبغاړو پیژندنه او ملي لوبډلې ته د هغوی ورپیژندل دي. ما تانستیم که این جمعه جوانان را در 3 وزن مسابقات دایر بکنیم و جمعه آینده 2-3 وزن مسابقه را برگزار میکنیم. انشالله رضای پروردگار باشد در 4-5 هفته ما تیم جوانان کندوز، نونیالان کندوز، تیم ملی کندوز انتخاب میکنیم. فقط تقاضای ما از مردم است که بیاین در کنار ورزشکارای خود، جوانای خود تشویق بکنه. مسابقات انتخابی تیم منتخب کرج میان وزنای 40 کیلو، 60 کیلو و بالاتر از 60 کیلویی که جوانان به خاطر تیم منتخب و آمادگی برای مسابقات تیم ملی در ولایت کندوز از طرف فدراسیون کرج و اداره ورزش برگزار شد که بسیار در یک فضای خوب و صمیمیت و فنی و تکنیکی به پیش رفت. په ورته وخت کې ورزشکاران د ورته سیالیو ترسره کول د غېږ نیونې په ودې کې مهم بولي او وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د غېږ نیونې لوبې د پام وړ وده کړې. سه مسابقه بود، نوجوانان، بزرگسالان. دیگه نوجوانان که بود 60 کیلو بود، وزن خودم الحمدلله 66 کیلو بودم. بزرگسالان دیگه در وزن ما 14 نفر بود، الحمدلله مقام اولی را گرفتم. یک تشکر خاص از فدراسیون کرج کندوز میکنیم که جوانان را بسیار تشویق میکنه. دیگه کرج مندوز مسابقه میگیره که با نفع ولایت خود از دیگه ولایت‌ها دستاورد بسیار خوب داشته باشه. بل ورته د غېږ نیونې لوبې مینوال د دغه ولایت د غېږ نیونې فدراسیون مسؤلینو هڅې ستایي او هیواد کې د دودیزو سنتي لوبو پر ودې ټینګار کوي. دغه مسابقې او دغه ورزشونه دي چې ځوانان د مخدره موادو نه ژغوري او د بدنسازي کیږي او همچنان د کورش د مشرانو نه حاجي صاحب حاجي انور نه او د تربیت بدني د مشرانو نه د ټولو نه مننه کوو چې دغسې د کندوز خلکو دپاره یو د سیل او د ساتیرۍ میدان برابروي. دا سیالۍ په داسې حال کې په لار اچول شوي چې د کندوز د غېږ نیونې فدراسیون په مناسبتي ورځو کې د وګړو د تفریح او د ورزش لا ودې په موخه ورته سیالۍ ترسره کوي.